تل دې آباد زما ګران افغانستانا ګل ګلزار دې شډاګونا. درې ګونو تولیدي فابریکو څخه د روان کال 11 میاشتو کې له 6,08,906 میګاواټه پر ساعت زیاته برېښنا ترلاسه شوې ده. د برېښنا تولید حوزې ریاست اړوند نغلو، سروبي او ماهیپر برېښنا تولید فابریکو کې د روان 1403 لمریز کال تیرو 11 میاشتو کې ټول ټال 6,08,906 میګاواټه پر ساعت برېښنا تولید شوې ده. وری میاشت کې 54,909 میګاواټه، غوی میاشت کې 1,11,928 میګاواټه، غبرګولی میاشت کې 99,609 میګاواټه، چنګاښ میاشت کې 80,404 میګاواټه، زمری میاشت کې 51,519 میګاواټه، وږي میاشت کې 25,350 میګاواټه، تلې میاشت کې 14,898 میګاواټه، لړم میاشت کې 14,090 میګاواټه، لیندې میاشت کې 9,390 میګاواټه، مرغوم میاشت کې 59,903 میګاواټه او سلواغي میاشت کې 58,058 میګاواټه برېښنا تولید شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د کورنیو تولیدي فابریکو تجهیزاتو پر وخت رغونه او د اوبو منظم مدیریت سره سږکال تولیدي برېښنا کچه کې د نورو کلونو په پرتله د پام وړ بدلون راغلی دی.